عوامو دی له ګرفتار ورکړي سره د اسلحې او د دریو ګرنیټو سره هغه کسان دی پرېښودي دي او دا انتظامیه د هغوی سره سهولتکاره جوړه شوې ده. هغه کسان یې پرېښودل او الټا زمونږ په کسانو یې اف آی آر وکړو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه پهلا سوشل میډیا او د خپل قوم شکریا ادا کوم چې په لږ وخت کې دوی دلته راغونډ کړي شو او مونږه په هغه ورځ 14 اګست په ورځ باندې جشن ازادي وه او مونږ ریلي د پلی فوټبال ګراونډ نه وکړله او د شرخانې په چوک باندې راتاو شو. بیا چې خپل دغې چوک ته رالو نمانو چوک ته رالو عزت چوک ته رالو نو موږ په دغه ځای باندې اختتامي دعا وکړله او د هغې نه بعد موږ ته داسې افوا راغله چې به یې په شاکوټ ته خانان ناغلي دي او دهشتګرد دي او ټوپکې راوړي دي او هغوی هلته کې دغه کې او خلک په خلکو باندې ډزې کوي. نو مونږ د هغې دغه جشن ازادي څومره کسان چې وو مونږ د دې ځای نه روان شو او څوک په موټر سایکلو څوک په ګاډو کې او هلته ورسېدو. چې هلته ورالو نو دی دا ټوپکې او تماچې د دې سره وې او څه کسان اخوا تقریبا دی په 20-25 کسان په دغه ځایونو کې خواره واره ناسو. هغوی په موږ باندې ډزې شروع کړلې او هغې باوجود ډېر کسان لکه هغوی زنګ دا کسان ورالو او هغوی ګرفتار یې کړل او ټوپکې یې ترې واخیستلې. مونږ د سوشل میډیا د دې ملګرو او د ټولو میډیا ملګرو شکریه ادا کوو چې هغوی زموږ غږ په هر ټایم کې پورته کړی دی او همیشه د مظلوم سات ورکړی او د ظالم خلاف یې اواز اوچت کړی. دا پرون چې کومه حادثه راغلې وه په پلی کې په 14 اګست په ورځ باندې او په دې 14 اګست په ورځ چې دلته کومه واقعه راغلې وه د هغې حقیقت دا دی چې کم خلک د تاڼې نه راغلي او هغوی د را او د انډیا ایجنټان دي او دلته کې کومه 14 اګست د خوشحالي چې مناویده په هغې باندې فایرنګ کړی دی او دا خوشحالي مسمار کړې ده. دغه د هغې حقیقت دی. بله خبره دا چې دوی سرکاري ګاډي استعمال کړی دي چې دا کم کس محمد ارشد دا د ممبر بورډ اف ریونیو دی او د سرکاري ګاډي استعمال کړي بیا د ځان سره په هغه سرکاري 45 نمبر پلیټې راوړي دي او هغه استعمال کړي ټیم په ټیم باندې دی په 45 ګاډو کې 30 نه د 35 کسانو پورې اسلحه بردارو د دې سرکاري ګاډي نه چې دغه 1632 نمبر دی AB 1632 پېښور د دې نه 3 ګرنیټې په دې کې وې او بلا ډېر دغه و پکې کالتوس و پکې هغه د دې نه برآمد شوي دي او زمونږ چې کم دا جلوس او دا خلک کم د اطلاع راغله چې دغه شان خلک راغلی دی او په علاقه کې دهشت پیلاوی ترهګري پیلاوی نو مونږ انتظامیه هم زمونږ سره وه مونږ یو ځای تللي یو او دغه کسان زمونږ عوامو ګرفتار کړي دي سره د ګرنیټو سره د اسلحو او انتظامیې ته صوبیدار صاحب ته او د انتظامیې ته هم په حواله کړي دي. باقاعده هغه په ویډیو ریکارډ باندې هغه ویډیو مونږ شیر کړی هم ده او تاسو سره هم شیر کولی شو. بقایا دی د اف آی آر کړی دی. بیا زمونږ د حکومت زمونږ به د بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې چې کوم ازادي مونږ غواړو او کوم انتظامي سیسټم غواړو نو هغې ته وګوره چې کوم خلک د ملک محافظین دي د هغې خلاف اف آی آر شوی دی. زمونږ د 2 کسانو خلاف دلته کې اف آی آر کړی زمونږ د علاقې د خلکو او هغه کسان کم کسان چې زمونږ عوامو دی له ګرفتار ورکړي سره د اسلحې او د دریو ګرنیټو سره هغه کسان دی پرېښودي دي او دا انتظامیه د هغوی سره سهولتکاره جوړه شوې ده. دغه کسان دی پرېښودي دي او رها کړي دي. بل مونږ درخواست کوو د بورډ اف ریونیو ته چې هغوی د محمد ارشد خلاف
سخت ایکشن والی او د پوری طور برطرف کی د چیف سیکرټری نه SMBR نه د سیکرټری نه او بورډ اف DLR نه DDLR نه ADLR نه چې د بالکل د پوری طور د عہدې نه استعفا د معطل کړی شي او دا کسان بار بار راځي زمونږ په علاقه کې دهشت خوب پیلاوي ډزې کوي بار بار زمونږ په دې علاقه راخیږي د 35 کیلومتر فاصله ده زمونږ او د دې او دی بار بار زمونږ په دې علاقه راځي او ډزې کوي بقایا FIR دا FIR دی دا FIR دی زمونږ د عوامو د کلي د عوامو خلاف کړی دی نو داسې مونږ د دې مطالبه کوو چې د انټیلیجنس بیس انکوایري وشي انټیلیجنټ ادارې د MI په بیس باندې د SI په بیس باندې د دې په بیس باندې د دې انکوایري وشي آیا چې دا اسلحې چا راوړې وې دا څنګه راغلې وې کم گاډي په دې کې استعمال شوي دي او چا دا ډزې کړي دي او چا په دې علاقه کې د جشن ازادۍ دا ماحول د په خوب او خیر راز کې بدل کړی دی پرون په 14 اګست باندې زموږ د ریلی د موټر سایکل ریلی او د ګاډو د ریلی پروګرام او مونږ د خپل ریلی وسته نو زموږ ملګرو مونږ ته اطلاع راکړه چې د شاکوټ نه د خاودرې نه کوم ګجر برادري مونږ له راتلله په هغې باندې دغه ځای کې نامنهاد خلکو ډزې وکړې او دې له دا رنګ ورکوو چې یاره د دې دا ریلي ناکامه کړو دغې خلکو مونږ ته اطلاع وکړه چې بهی په مونږ باندې ډزې وشوې راشئ چې بهی دلته څو خلک دی چې دا څوک دي مونږ سره انتظامیه چې کوم ګاډې د لیویز ولاړو هغې ته مونږ وویل چې تاسو زنګ سره لاړ شئ هغې زنګ سره ملګري شول دا خلک ټول لاړ د عوام هغه یا 30 کسان ول یا 40 ول څو کسان فرار شول څو کسان د عوامو ونیسل او هغه ضلعي انتظامیه کم لیویز اهلکار چې ول ویډیوزونه موجوده ده چې هغې ته یې په حواله کړل او دغه کسان یې ټول په حواله کړل انتظامیې ته کم چې زمونږ لوکل انتظامیه ده لیویز هغې ته یې په حواله کړل او د هغې ته د هغې هغه هتیار او هر یو شی په قبضه کې ورکړو بیا انتظامیه دا بېحسي ده د ملکنډ د انتظامیې چې هغې غوښتل یې په کار دا وه چې په دغې کسانو FIR کړی وي کوم چې راغلي دي د 32-33 کیلومتر نه لرې راغلي دي او دلته په دې علاقه کې د یو جلوس د ناکامۍ کوشش کو نو په کار ده چې په دغې کسانو FIR یې کړي وي او دغه یې کړي وي هغه کسان یې پرېښودل او الټا زمونږ په کسانو FIR وکړو مونږه د وزیر اعظم پاکستان عمران خان نه د چیف جسټس نه د صدر مملکت نه د وزیر اعظم نه د آرمي چیف نه د دې ټول نه مونږ دا مطالبه کوو چې دې علاقه کې پلی کې چې کومه مسله روانه ده دې له یو آزاد کمیشن قایم کړی شي عدالتي کمیشن چې په هغې کې د ISI د MI او د ټولو ادارو کسانی او تحقیقات وکړي د زوړ وخت نه او د دې دغونو کې او د زوړ چې کوم ریکارډ دی ځکه چې محمد ارشد بورډ اف ریونیو ممبر دی او مونږ ټولو ادارو ته دا درخواستونه وکړل چې مونږ له دا ریکارډ راکړئ د دې علاقې ده نو دا محمد ارشد او دا کسان په غټو غټو عهدو باندې دي د دې علاقې چې کوم زمونږ د دې اوریجنل د ځمکو ریکارډ دی هغه مونږ ته نه میلاویږي نو مونږ یو ځل بیا چیف جسټس اف پاکستان آرمي چیف ته وزیر اعظم ته صدر ته درخواست کوو چې مونږ له دې یو ازادانه کمیشن د دې علاقې دپاره قایم کړی شي او د پخوا نه دي د دغې خبرې تحقیقات وشي چې دغه ریکارډ د چا دی چې دا دلته دا لانجې دا نامنهاد دا دهشتګردي دا شیزونه ختم شیړی شي ځکه چې دی بار بار راځي او زمونږ په خلکو باندې راځي او سبا به د دې نه یو بله واقعه وشي په دې کې سرکاري ګاډي نمبر پلیټي هر یو قسم شی استعمال شوی دی چې د هغې ښه باقاعده ویډیوز موجود دي محمد ارشد چې په 17-18 ګریډ کې دی په کار ده چې د دې دلته جایداد وي دوی به تیري عدالت کې بیا سټې راغستې وو په موږ باندې زنګ په دې کسانو باندې یا به یې بل څه کړي دی راغلل 33 کیلومتر چې 2-3 چیک پوسټ دي او په هغې باندې دي باري هتیار ګرنیټي او هر قسم هتیار دی راواړو نو لکه په کار دا وه چې انتظامیې دی منع کړی وي الټه انتظامیې هغې له یو رکس ورکړو هغې پرېښوده